دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او هغه شیبه ښیي چې د ایران د رژیم پر ضد دوه احتجاج کوونکي ویشتل کیږي. د ایران دولت پورې تړلو رسنیو راپورټ ورکړی چې د پولیسو پر ماموریت د خلکو د هجوم وروړلو د هڅې وروسته په فیرونو کې دوه احتجاج کوونکي او یو امنیتي چارواکي وژل شوي دي. کابو یوه اونۍ د مخه د پیل شویو احتجاجونو په ترڅ کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د خبره امریکا میشت د بشري حقوقو د فعالانو اژانس هیرانا کړې ده چې خپل معلومات په ایران کې له میشتو سرچینو راټولوي. د دغه ډلې په وینا 1200 کسان نیول شوي هم دي او اوس د احتجاجونو لړۍ د هیواد نوي ښارونو ته غځېدلې ده. هغوی یعنی ایرانی امنیتي ځواکونه پر روغتونونو بریدونه کوي، هغوی خلک نیسي، هغوی په عمدي ډول مخامخ فیرونه کوي، هغوی خلک وژني او هڅه کوي چې چپ یې کړي. دغه احتجاجونه د دسمبر په وروستیو کې د خراب اقتصادي وضعیت پر ضد پیل شول. په دې کې مهم مسایل په بېساري کچې د انفلاسیون لوړېدل او د ایرانی پولي واحد د ریال ارزښت راټیټېدل دي. Iran currency has lost more than 50% د ایران اسعارو د ډالرو پر وړاندې 50 سلنه خپل ارزښت بایللی دی او په تیرو شپږو میاشتو کې د انفلاسیون کچه 52 سلنه ته رسیدلې. په ایران کې له پرون څخه د تیلو بیه 300 سلنه لوړه شوې، یوازې په 2 ورځو کې 300 سلنه زیاتوالی. نو تاسو تصور کولی شئ چې په ځانګړي ډول د بیوزله او ټیټ قشر خلکو لپاره ورځنی ژوند ډیر سخت شوی دی. که چیرې تاسو له هغوی یعنی حکومت څخه وپوښتئ، نو هغوی به درته ووایي چې د دې دلیل د امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو لخوا پر هیواد نړیوال بندیزونه دي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې دا د ناسم مدیریت او په سیستم کې د اختلاس له کبله دي. پر بندیزونو سربیره دا دوه لاملونه بې له شکه په ایران کې د خراب اقتصادي وضعیت سبب شوي دي. economic situation in Iran. د ناراضه معترضینو د آرامولو د هڅې په ترڅ کې حکومت په میاشت کې هر ایرانی ته د شاوخوا $7 د ورکړې خبر ورکړی. خو ایرانیان پر دې پوهیږي چې دغه کوچنی رقم که رښتیا ووایم چې په هکله یې خبرې کول هم د شرم وړ دي. که چیرې احتجاجونه ختم شي نو یوه میاشت وروسته به دغه پیسې هم بندې شي. د یوازې څو ورځې وخت ونیو چې احتجاجونه د اقتصادي ملاتړ له غوښتنې څخه د حکومت ضد مظاهرو بڼه خپله کړي. اوس په مظاهرو کې احتجاج کوونکي پر دولت د انتقاد سربیره د ټولنیزو ازادیو غوښتنه هم کوي. دا په 2022 کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو په بند کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د پیل شویو احتجاجونو راوروسته ستر احتجاجونه انګیرل کیږي. په 2022 کال کې خلک د بهتره راتلونکي په پار سړکونو ته راووتل. خلک دا ځل ځکه سړکونو ته راوتلي دي چې د دسترخوان خواړه نشي برابرولی. نو اوس مهال هغوی د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مداخلې ګواښ کړی او که چیرې لاریونونه په تاوتریخوالي واوړي چې اوس دا کار هم شوی دی. که چیرې هغوی د تیر په څیر د خلکو په وژنه پیل وکړي، فکر کوم د امریکا متحده ایالاتو له لوري به سخته ضربه وخوري. د ایران روحاني مشر په یو عمومي وینا کې د امریکا او همداشان د احتجاج کوونکو پر وړاندې غبرګون وښود. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشان. خو دا لا روښانه نه ده چې دغه احتجاجونه به د تیرو غورځنګونو په څیر شي چې په لومړي سر کې ډیر غښتلي وو خو په پای کې به سره وپاشل شول. ایرانیان نظم نه لري ځکه هیڅ کومه شبکه نه لري. دوی هیڅ کوم ځواک نه لري، لکه څنګه چې پوهیږي وسلې نه لري، رسنۍ نه لري. د دې ترڅنګ یو ډیر سرکوبه کوونکی سیستم شتون لري چې غواړي په واک کې د پاتې کېدو لپاره هر کار ته چې اړتیا وي ترسره یې کړي. د خلکو او حکومت ترمنځ د قدرت تعادل اوس مهال د حکومت په ګټه دی، خو دا بدلون هم موندلی شي.